معبودانو باندې باطل معبودان چې کوم اصل کې دا گمراه دي. ومن يضلل الله فما له من هاد، او چا لره چې گمراه کی الله نو نشتی هغه لره څوک لاره ښودونکی. ومن يهد الله، او چاته چې هدایت وکړي الله، فما له من مضل، نو نشتی هغه لره څوک گمراه کوونکی. بیا په دې خبرو نه هېرېږي چې زموږ بوتان به درسره دا وکړي یا زموږ معبودان به درسره دا وکړي، نه په دې نه هېرېږي، ځکه چې بیا په هدایت مضبوطي او هدایت ورته کړی هغه ربي چې د چا په لاس کې هدایت دی. الیس الله بعزیز ذی انتقام، آیا نه دی الله زورور بدله اخیستونکی؟ دی دلته به دې ووي چې د دې هر څه به الله بدله اخلي. دا څه چې کېږي که نه، دا سوچ مه کوئ چې الله دې نه غافله دی. دا هر څه الله یعنې اوري نوټ کېږي دی او بدله اخلي. خو وی الیس الله بعزیز، عزیز یې ووي زورور دی، نو چې زورور دی نو هغه بدله اخیستی شي. دا نه چې الله هسې وي چې زه به بدله اخلم، نه، الله بدله اخلي او اخیستی شي، ځکه چې زورور دی. زورور دلته کوم ځای کې دی؟ الیس الله بعزیز کوم ځای کې دی زورور لکه وی خوشي. الیس الله بعزیز، ایا نه دی الله زورور بدله اخیستونکی؟ نو الله زورور دی، بدله اخیستی شي او بدله به اخلي ځکه چې زورور دی. ولئن سألتهم، او که ته تپوس کړي د دوی نه، همدغه د مشرکانو خبره. او ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه چې د دې صورت غټه موضوع مقصد د دې صورت هغه توحید دی او په شرک باندې رد. او که تپوس کړي ته د دوی نه، من خلق السماوات والارض، چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، لیقولن الله، خامخا وایي به دوی الله. مخکې داسې ایتونه تېر شوي، دلته وضاحت شوی. قل اوایا افرأیتم ما تدعون من دون الله، خبر راکئ په باره د هغه چا کې چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه. ها، دا خو تاسو منئ چې ځمکې او اسمانونه زموږ د الله پیدا کړي دي، دا خو هغوی په خپله مني. اوس ماله د دې خپلو بوتانو په باره کې یو خبر راکئ، لږ مې پوه وکئ. ان ارادني الله بضر، که اراده وکړي الله ما ته د ضرر رسولو، هل هن کاشفات ضري، ایا دوی لرې کوونکي دي د ضرر د هغه؟ دا سوال دی. یعنې که الله په ما مصیبت راولي، دا تاسو چې ورته پراته یئ، دوی به دا مصیبت زما نه لرې کړي؟ دا سوال موږ د نن سبا د زمانې د مشرکانو نه هم کوو. ګورئ، که چېرته الله سخته راولي، دا پیر او بابا به یې لرې کړي زموږ نه؟ او ارادنی برحمه، یا که اراده وکړي ما ته د رحم کولو، الله سره رحم رالیږي. هل هن ممسکات رحمتي، ایا دوی بندونکي دي د رحمت د الله؟ بندولی شي؟ نو چې نه رحمت بندولی شي نه مصیبت لرې کولی شي، نو په دې کوئ څه؟ دلته څه له پراته یې؟ نو بیا زر هغه بله خبره وکړي، کومه وختي ماسپښین درس کې تېره شوه چې نه جي دا یو پوړۍ ده په دوی باندې موږ چا ته رسو؟ الله ته رسو. الله ته د پوړو ضرورت نشته. توبه وباسه، الله سره خپله رابطه مضبوطه که او ځه. خو دا زموږ په دې ملک کې بعض خلک پیدا شوي دي چې تا الله ته نه پرېږدي، وجه دا دی چې د هغوی کاروبار ورانېږي. نو تا ته به لازم یو لار لټې، یاره ته ډېر ګناهګار یې. ښه نو څوک وجي مولوي صاحب پیر صاحب څه چل وکړو، زه ګناهګار یم اوس څه وکړو؟ بس چېرته نیک سړي په واسطه ځان ورسوه، بیا به دربار ته ځي، درګاه ته به ځي. ښه نو دربار او درګاه کې څه دي؟ دربار او درګاه کې خو د زرګاو کسانو خوراک روان دی. دا میجوره نشي ناستي څه، او دا خزانې چې ډکېږي او دا ډبي چې ډکېږي، داسې ځمکې اخیستې دي د خلکو که نه، او داسې جیدادونه په اربونو کربونو لیوني دي چې تا ته به څه وایي چې الله سره ډایرکټ رابطه کوه. چې ته الله سره ډایرکټ کړې بیا خو قصه لاړه دې ختمه شو.
استخاره بدلم وی مولوی صاحب کې ته بخپل به استخاره هم نشي پوهېږي مسله ده ما ته کسان ټلیفون وکړي که نه څنګه یې خیر او خیر دی جي یو استخاره به راله ونه کړي تعجب مه کوئ په دې نه دا خبره د خندا ده دا جهل دی تاسو الله پوه کړي یې کذلک کنتم من قبل تاسو هم مخکې داسې وئ خو الله د باندې احسان وکړو پوه یې کړي اوس کار ته کې استخاره بدله زه کوم یو سړی وایي واده زه کوم ته لاړ شه ماله دا جنۍ وګوره نو واده ته کې جنۍ بدله زه ګورم کار ته کې استخارې به زه کوم دا ولې تا نه ساتي هغه طرف ته یې نه پرېږدي ها دویمه فرقه زموږ په ملک کې دا ده چې تا پیغمبر ته نه پرېږدي نه ته په حدیثونو نشي پوهېدی حدیث کې خو صحیح هم دی کمزور هم دی دام دی دام دی دام دی دې سره به څه کوې دا پرېږده مولیانو ته کې دا پرېږده مولیانو ښه نو موږ به څه کوو ته داسې کار وکړه چې یو مولوي صاحب راونیسه یو فقه راونیسه یو مذهب راونیسه که حدیثونه هغه موږ نه پوهېږو پیغمبر هم پاتې الله رانه هم پاتې پیغمبر رانه هم پاتې هلته یې راته ووایي ته الله ته نه رسې ځکه چې ته ګناهګار یې دلته راته وایي چې ګوره حدیثونه زموږ کار نه دی دا د مولیانو کار دی مولیانو موږ له نچوړ د دین راویستی دی موږ به په نچوړ پسې روان یو موږ به پسې پسې ځو په نچوړ پسې کیسه لاړه ختمه شوه ټوله الله رانه هم پاتې شو پیغمبر رانه هم پاتې شو نو دلته الله وایي د دوی نه تپوس خو وکړه که نه چې دا بوتان څه نقصان لري کولی شي نه د الله رحمت بندولی شي نه نو څه پې کې نو بیا وګوره قل حسبي الله ووایه کافي دی ما لره الله بس بیا الله کافي دی نو د الله نه علاوه چې به چا څه نه کېږي نو بیا موږ لیوني یو چې په الله نه علاوه بل چا پسې منډې وو علیه یتوکل المتوکلون خاص په هغه دې ځان وسپاري ځان سپارونکي قل اوایا یا قوم اعملوا على مکانتکم اے قوم زما عمل کوئ په خپله طریقه انی عامل یقینا زم عمل کوونکی یم چې نه منئ بس تاسو په خپله طریقه لګیا اوسئ زه به په خپله طریقه لګیا یم پته به ولګي فسوف تعلمون نو زر ده چې تاسو به پوه شئ من یأتیه عذاب چې چاته به راځي عذاب یخزیه چې شرمی به ویحل علیه عذاب مقیم او را کوزیږي به په هغه باندې عذاب همیشه دا به پته ولګي